پښتانه اصل کې څوک دي. علامه سید جمال الدین افغان وایي په تتمة البیان کې وایي پښتانه اصل کې چې دي دا ایراني ټبره خلک دي، له هغوی نه د رامنشعب سوي خلک دي. او بعضې علما د دنیا وایي پښتانه اصل کې بني اسرائیل دي، یعنې د یعقوب علیه السلام اولاده ده. اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام نوم، د یعقوب علیه السلام اولاده. یا د سلسله د نسب طالبانو افغانا چې وو، د افغاناوي د شاول زوی وو. شاول د حضرت طالوت علیه السلام په اولاده کې راځي، او طالوت علیه السلام بیا طالبانو حضرت یوسف علیه السلام په اولاده کې راځي. کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. دا طالبانو سلسله د نسب ګرځېږي. دا هغه اقوال دي چې د پښتنو په هغه باندې کېږي. د طالبانو څه مناسبت د بني اسرائیلو د پښتنو هم شته؟ یو مناسبت د طالبانو په لهجه کې هم ده. تاسې عبري ژبه واورئ، طالبانو بیا تاسو ته معلومات کېږي. عبري ژبه کې هم دا ښې ډېره یادېږي. او موږ او تاسې هم طالبانو داسې دا ژبه او د دوی د موږ د لهجو په لحاظ باندې طالبانو څه مناسبتونه شته، والله اعلم. بعضې علما دا مني، علمي تحقیقات کې علما په دې باندې خبرې کوي. نو بعضې خلک وایي که موږ بني اسرائیل سو، یا باده د طالبانو باده نه، د بني اسرائیل خو یعنې دا معنا د یعقوب علیه السلام زمن. او دا بني اسرائیل چې ګمراه سوي دا خو نه دي، الله یې موږ اسلام نصیب کړی.